سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسېږئ. پاکستان د هند زور له افغانانو څخه وباسي. د هند پارلمان د پاکستان په ټولو مالونو باندې چې هند ته داخليږي 200% ټیکس ور اضافه کړ. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب او سره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د هندي رسنیو په حواله چې د هند پارلمان د دوشنبې په ورځ د پاکستان په ټولو هغو مالونو چې هند ته داخليږي 200% ټیکس په اضافه کولو سره په ډیرو شیانو ټیکس څو چنده زیات او د شیانو د سمې څېړنې بیل منظور کړ. په دغه راپورټ کې راغلي چې په یو وخت کې د دغه بیل منظورېدو ترڅنګ د هند خزانې وزیرې نورمیلا سیتارمن پارلمان ته 2 قراردادونه مخکې کړه چې هندي پارلمان د دغه دواړه قراردادونو د پارلمان د اکثریت او مثبتو رای په اخیستلو سره منظور کړه. د یادونې وړ ده چې د پلما د پیښې وروسته چې تر 40 هندي عسکرو پکې وژل شوي وو، تر هغې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ څو شخړې هم رامنځته شوې. د هند د دغه بیل منظورېدو خلاف پاکستان دولت هم ویلي دی که دوی دغه چارې ته ادامه ورکړي نو موږ هم مجبور یو چې په هندي توکو ټیکسونه څو چنده زیات کړو. د یادولو ده چې د پاکستان په دغه لار باندې ډیری توکي افغانستان ته راځي، په هغه باندې هم ټیکس زیاتېدلی شي. داسې د پاکستان دولت ویلي دی. د ویډیو په اړه خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره لایک او له نور دوستانو سره شیر کړئ.